حدیث کې یو راځي وای کوم سړی چې په کثرت سره استغفار کوي دغه سړی الله مستجاب الدعوات جوړي. مستجاب الدعوات دې ته وایي چې د کوم دعا وغواړي الله یې قبول کړي. جایز حاجت چې کوم دي جایز دعا یو خو د ګناه دعا دا خو جایز نه ده. جایز دعا چې دی وغواړي د فورا الله پاک هغه دعا قبلې دې ته مستجاب الدعوات وایي. دا د کم سړی جوړیږي هغه سړی چې په کثرت سره استغفار کوي. اوس ته به وایي چې استغفار کم استغفار د استغفار لپاره اسانه استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس دا مختصر الفاظ نه ډیر زده کول غواړي نه د مدرسې ته تګ غواړي نه د مولوي صاحب سره تجویز د کول غواړي د دې یو شم ضرورت نشته. د هر سړي د هر زناني د هر کښنی د هر سپینجری زده دي استغفر الله استغفر الله دا هر چا زده دي. او مستجاب الدعوات څنګه جوړي سړی امام احمد رحمت الله علیه یو امام تیر شوی په څلورو امامانو کې یو امام احمد تیر شوی ډیر انتهایی په دین کې ډیره غټي قربانیان ورکړي. د دغه مبارک راځي دا د استغفار ز برکات درشم چې د استغفار سړی څنګه مستجاب الدعوات جوړي د سړی دعاوي څنګه قبليږي. و دې په سفر باندې روان شو ولاړی روان دی نو یو ځای ماښام شو د ماخستن لمونځ وکي په یو مسجد کې ماخستن لمونځ وکي سوچ دا و چې بس دا شپه خو شپه د سفر نسم کوي دلته په دا مسجد کې به شپه وکم سار به ان شاء الله په سفر باندې روان شي. وای دې چلته د شپې اراده وکړه خپل کتابونه ور سره واغه چې راوېستل بدلته په شپه تیرومه مؤذن ورته رااله هغه ورته تاسو زموږ د مسجد اصول نه دي معلوم هغه څه اصول دي وای موږ خو ماستن مانځه بعد مسجد ته موږ تاله لګو لازم ته بولاړ شي دلته د خوشبه د چیر ولار سم ډیر یخم دي هغه ورته لازم اصول دي بس ته ولار خبره د لشتې زور ته وکړه. امام احمد رحمت الله علیه د مسجد سره وېستي سین تراله کده ستې د مسجد سین چي سین تراله بس دول چې دلته به د لې بشپه تیر کم یخ دی خو نو بارم نسم تلې خوشبه ده وای مؤذن لاړې د شتم بعد چې خپل کتابو مطالعه شروع کړه هغه مؤذن بیا ورته رااله د دې ورې انداز چې کوم هغه سخت هغه ورته په خبره نه یو ور ما راوېستي او هغه باوجود بیا ناشې په مسجد نو دور ته چې زه یو عالم دین یم د لې خپل کتابونه ګورم سار بیا زما خو هغه تر د لاس ونی وي دکای ورکړه راکشي او د باندې وېستي هغه زیتون طلب شي ولګول چې اوزه اوسه تیز الفاظ مرتویل مخامخ د یو ننبای کور دی تنور والا د ډوډۍ چپخي داغه کور دی هغه د आवाज واورېدي چې دا څه आवाज دی د مؤذن او د بل چا داسې आवाज دی دا څه څه ده وای هغه ورته راوځي تر کړکۍ چې ورته وکتل امام احمد چې دی هغه مؤذن په دې ککړې دی بس پسې اخلي خبر نه دی چې دا د وخت امام دی دومره غټه هستی ده نو هغه ورته راوځي وای څه څه ده امام احمد ورته وای زه په مسجد کې شپه کوم دا مؤذن ما پرېږدي نه دلته نو شپه د زو شیر ورس یخم ډیر زیات دی هغه ورته نه خو څه پریشانی نه ده زما سره راز زما کور ته راز ته زما مل مسه زما سره شپه تیر کله تنورم دی کمره ګرمه ده شپه به شپه خیر تیر کې بیا ولاړ شي اته دا خو ډیره ښه خبره ده ورلې یلته کور ته ورلې ابس یو چارپای یو کټو په هغه باندې ورته کښینستی دغه تنور ولا خپل ډوډۍ پخې چې پیړه جوړیم دی وای استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفار وای به چې ډوډۍ ورته لګي بیا استغفار استغفر الله استغفر الله چې ډوډۍ را باسي په سیخ باندې استغفر الله استغفر الله دومره په کثرت سره استغفار کوي دا ننبای چې کوم دی ډوډۍ والا امام احمد رحمت الله ورته ګوري او ډیر په سوچ کې دی چې یو تناره والا یو ډوډۍ په خول والا د استغفار دومره کثرت کوي اخر ډیر ورته وکتل اخر ورته وخندل دول ولې وخندل وای په دې مو خندل څومره زیات استغفار کوي ستا یو سکند یو غړی یو منټ هغه د استغفار سفارغ نه دی نو د دې استغفار یو څه فائدہ هم در رسیدلې ده څه فائدہ دې لیدل په خپل سترګو چې دومره په کثرت سره استغفار کوي یعنی سړی هغه عمل کوي چې هغه کې ډیره فائدہ وي ته دومره استغفار کوي د یو فائدہ کما تر وشه وای هغه نن بای څور ته وای هغه ورته دغه استغفار په برکت سره الله رب العزت ما ټول دعاوي قبول کړي په ژوند کې چې کوم ارمان پزړ کیو الله رب العزت هغه ټول دعاوي قبول کړي ونو بیا ولي کوي دومره زیات دعاوي دیم قبل سوي دي دای څور ته وای د ورته وای اوس می دا اوریدل دي چې زموږ په دې وخت کې موجوده وخت کې یو امام دی دا غنوم امام احمد دی ډیر غټ امام تیر شوی دی زما دا خواهش دی استغفار په دغه وجه کوم چې داغه زیارت وکم داغه ملاقات زما نصیب سي و امام احمد رحمت الله ورته وژړل او په غش کې ونیوي چې دغه دعا دې الله قبول کړه و څنګه قبول شو امام احمد ستا مخته ناست دا دعا دې د استغفار په برکت الله قبول کړه او بل عجیب خبر ورته وکړه و استاد استغفار دومره کشش لري ستا استغفار دومره اثر والا استغفار دی
دومره جاذبه استغفار دی چې امام احمد په دکو ستا کور ته راوست ډېرې دکې ده وخوړلې غټ امام دی دومره دکې وخوړې ستا کور ته راوستی دا ستا استغفار دومره زه راکش کړم چې زما د سفر اراده نه وه او ستا استغفار زه تر دغه ځایه پورې راوستم چې زما بې عزتي م وسوه زه په دکه باندې راوایستم حالانکې داسې نه و په کار زما سره خو چونکې دا ستا استغفار دومره کشش و ستا یو خواهش و او هلته د استغفار ته زور ورکړی استغفار دې کوئ نو هغه استغفار دومره زور ولګوئ چې زه زما بې عزتي م وسوه خو ستا هغه ارمان چې دی ستا هغه سوال چې دی الله پوره کړي او 20 کاله بعد یې وایي دغه دعا قبوله سوه دومره زیات استغفار یې وکړي نو دا استغفار چې دی دا دومره برکات لري داسې نه دی چې دا یو بس یو عمل دی د الله په دې باندې وعده ده په دې استغفار باندې